دا په روزګان کې د بخاریو جوړولو هغه کارخونه ده چې د ژمي په رانږدې کېدو سره د بخاریو جوړېدل پکښې زیات سوي او هره ورځ زیات شمېر لاسي بخارۍ پکښې جوړېږي. په دغه کارځای کې په کار بوخت کسان وایي چې د هوا په یخېدو سره د دوی کاروبار ښه سوی او د خپل کار څخه خوښ دي. هغوی وایي د دوی په لاس جوړې سوي بخارۍ د بهرنیو هغو په پرتله با کیفیته دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بهر څخه د دغه توکو پر راوړلو بندیز ولګوي. موږ خو چې د ډوډۍ بخارۍ نه دی، دا چرایانې بخارۍ او دامیانې او نورې وچې کابلي بخارۍ چېرې کومه بخارۍ وغواړي موږ یې جوړولی سو نه. د دې اوس او د خلک یې د کندهار راوړي او د بل ځای راوړي، د دې موږ په دغه هم کاروبار ولاړ دی نه دی. دا د بوټو بخارۍ خو ډېرې استعمالېږي، ګازي دونه نه استعمالېږي. ولې دی زموږ وطن خلک خو د پستون او کروندې او بوټي شان لري نه دی، د بوټو بخارۍ ډېرې کاري، هر څوک ګاز نه لري نه. لاسي جوړ کړو او پاته سوه د شاریات چې هغه بازازي جوړ دي هغه دونه وخت کار نه کوي. په روزګان کې ځایي مسؤلین وایي د اسلامي امارت له لوري د کوچنیو کاروباریانو په ځانګړي ډول د لاسي بخاریو د جوړونکو هر ډول ملاتړ کړي او تل هڅه کوي چې د بازار موندنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د روزګان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس قاري اغاولي قریشي وایي چې د بخاریو جوړونکو ته یوه ځانګړې کمیټه جوړه سوې ده تر څو د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدګي وسي. څنګه چې تاسو ته معلومات شته د بخارۍ جوړونکو په دې وروستیو کې الحمدلله کاروبار یې ښه سوی دی، د تولیداتو وده کړې ده او د دې د مشکلاتو او ستونزو د اورېدو په مخ باندې موږ دې ته یوه اتحادیه جوړه کړې ده. هغه اتحادیې له مخې د دوی ستونزې او مشکلات اورېدل کېږي او بیا وروسته یې په ګډه او په همغږۍ باندې یو د حل لارې ورته ایښودل کېږي. نو په دې برخه کې انشاءالله لا موږ ورسره همکار یو، اطمینان ورکوو د دې د بازار موندنې په برخه کې به انشاءالله همکاري ورسره کوو، همداراز د دوی د تولیداتو د لا ودې په برخه کې به انشاءالله العزیز همکاري ورسره کوو. لاسي بخارۍ چې د چادر څخه جوړیږي په سیویل حوزه کې هغه وخت چې هوا یخه وي په نږدې هر کور کې ځای پر ځای سوي وي. عام خلک وایي چې دغه بخارۍ ځکه د نورو په پرتله ښې دي چې د خطر کچه یې کمه ده او د کوټې د ګرمولو ترڅنګ اشپزي هم پرې کیږي. او د لاسي بخارۍ یعنې مثال د بوټو بخارۍ چې دي هغه تر د نورو په پرتله باندې ډېرې ښه دي. ولې ځکه چې زموږ په روزګان ولایت کې د بوټو د صدرخت ډېر دي، یعنې بوټي ډېر دي، ولې ځکه چې زموږ خلک د لاسي بخارۍ سره ډېر استعمال کولی شي. په روزګان ولایت کې د یوې لاسي بخارۍ قیمت تر 80 افغانیو پورې رسیږي چې د څو کلونو لپاره ورڅخه استفاده کیږي. د دغو بخاریو د سمنګ مواد خاشاک او لرګي دي چې د ګازي بخاریو په پرتله ډېرې خوندي او له خطر خالي دي.